أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह ډیر زیات خوند دی ډیر زیات للا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ستاسو ملګری محمد الیاس عاجز په دغه ډمه د هیله او جوړ به خوشاله به د ژوند نه باندې مسیح قدرمنو د خستو خوندور تلاوت تاسو په आवाज د قاری سي الله صاحب واورید چې لاول ډیر زیات خستا او زبردست आवाज ورکړی دی ډیر خسته نه هم ویل شي خسته تلاوت هم کولای شي نو دا خسته او خوندور تلاوت تاسو په आवाज د قاری سي الله صاحب واورید بل را سره څنګه کې ناس افتاب به زموږ هر یو پروګرام د حبیب ومرسته باندې تاسو وړاندې کیږي زموږ تکرار ورته افتاب به قدرمنو چې تاسو تر اوسه پورې زموږ د چینل نوی سبسکرایب کړئ دا سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ ډیر مننه د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته